د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. په موقع د مهال درې مهم خبرو ته طالبان د جوزجان ولایت د مردیان ولسوالۍ نیولې ده. راپورونه وایي چې د جوزجان ولایت د مردیان ولسوالۍ مرکز اړوند سیمې د طالبانو لاس ته غورځېدلې دي. طالبان وایان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې 13 شپې د مردیان ولسوالۍ مرکز امنیه قومندان یو ټول تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستي. مجاهد وایي چې د ولسوالۍ د نیول کېدو پر مهال یې 100 تن عسکر ژوندي نیولي او پاتې نورو له سیمې شاتګ کړی. طالب وایان یا د ولسوالۍ کې د پراخو وسلو مهمات د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. تر دې مهاله دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا داسې راپورونه هم ورکول شوي چې طالبان 13 شپه د فراه ولایت د پشتکو ولسوالۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. راپورونه وایي چې تر اوږدې محاصرې وروسته طالبان د فراه ولایت د پشتکو ولسوالۍ مرکز او امنیه قومندانۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستل. طالبان منابع وایي چې دولتي ځواکونو 13 شپه د ولسوالۍ له مرکز امنیه قومندانۍ او ټول امنیتي تاسیساتو څخه په لوی موټریز کاروان کې چې الوتکو یې ملتیا کوله وتلي دي. طالبان وایان قاری یوسف احمدي ویلي 13 شپې د فراه ولایت د پشتکو ولسوالۍ مرکز څخه دښمن د یو غټه قوي او هوایي ملاتړ په بدرګه د تېښتې لاره خپله کړه او د ولسوالۍ مرکز یې د ټول ملحقات په بشپړه توګه طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو 13 ورځ د یادې ولسوالۍ د مردانسرای په نامه د ملي اردو مهم بیس هم نیولی و او د شپږو عسکرو د وژل کېدو 18 نور د نیول کېدو ترڅنګ په زیاته کچه مهمات هم ترلاسه کړي. طالبانو په څو ورځو کې د فراه ولایت د جوین پوشترو د ونارداري ولسوالۍ هم له دولتي ځواکونو نیول چې دا په فراه ولایت څلورمه ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. بلخوا د ګرشک ولسوالۍ په بازار باندې بمبار شوې ده. وروسته تر هغې چې طالبان د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ امنیه قومندانۍ اړوند تاسیسات له دولتي ځواکونو څخه تصفیه کړل. په غبرګون کې دولتي الوتکو پر یادو تاسیساتو او ملکي میشځایونو خونړي بمباري ترسره کړې. ځایي سرچینه وایي چې د ګرشک ولسوالۍ بازار له سهاره څخه تر دې مهال د هوایي بریدونو په طرز کې 60 تنه ولسي وګړو ته مرجوب لاوښتي. سیمې اوسېدونکي وایي چې دوی ته په یادو بریدونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اوښتي او دولتي ملیشو په قصدي توګه دوکانونه د تیلو پمپونه او نور شتمنۍ هدف ګرځولي او دوی ته میلیونونه افغانۍ زیانونه وراړولي. تر دې مهاله د هلمند ځایي چارواکو د دفاع وزارت په دې هکله څه نه دي ویلي. د اسیا نیوز ګرانو لیدونکو مننه چې تر دې دمه راسره کوئ. چیرې مو ویډیو خوښه سوي لایک او که چیرې کوم نظر لرئ په کومنټ کې راته ولیکئ.